د اندراب د بنو ولسوالۍ د لغک ښکلې اداره چې د طبیعي بوټو او اوبو څخه ډکه او بېلابېلې میوې لکه توت، ګیلاس، آلو، زردالو او ورته نورې میوې لري چې د دې ځای ښکلا یې زیاته کړې. دغه تفریحي ځای د امنیت په ټینګښت سره د سیلانیانو پام یې ځان ته راړولی او هره ورځ د بغلان او ځینو ګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونه خلک د تفریح لپاره دغه ښکلي ځای ته راځي. این دره دیگه فضای باز داره، فضای سیاحت داره، مردم خارجی و داخلی به این دره میایه، به سیاحت میایه و دیگه این دره بهترین میوه داره، چهارمغز داره، توت داره و دیگه چوب چهارتراش داره. به اصطلاح همه چیز در این دره است. خوشحال هستیم تا زمانی که امارت اسلامی در این وطن آمده، نظام امارت اسلامی در وطن آمده، ما خوشحال هستیم به این خاطر که مردم راگیر زورمند بیبند بیبار همه گم شده، ما خوشحال هستیم. په ورته وخت کې د بغلان امنیه قمندانۍ مسؤلینو چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د اندراب له ولسوالیو څخه لیدنه کړې د دغه ولسوالیو د امنیت د ټینګښت په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. ولس ته مو بار بار دا ډاډ ورکړی دی او بیا دا ډاډ ورکوو چې د بغلان او په خصوص د اندرابونو نجیب او شریف ولسه لکه څنګه چې تاسو وکتل چې موږ د سر په قیمتونو تاسو ته امن راوړو، نو دا امن به موږ د سر په قیمتونو تاسو ساتو. د آمدن نظام امارت اسلامی الحمدلله امنیت کاملا 100% خوب شده و مردم از تمام گوشه و کنار بلدیت دارن به اداره به تفریح میان. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه د اندراب په درې ولسوالیو کې امنیت تامین شوی او اوسیدونکي په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي.